یو ښکلی ځوان چې په یو کارخانه کې مزدوري کوله ظالمانو ډېر په بې دردۍ سره قتل کړو. د دغه ځوان ګناه څه وه او ولې قتل کړی شو؟ که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خواږه ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسیږي. سلامونه دوستانو، نن درسره یو دردونکی خبر شریکوم. دا واقعه څو ورځې مخکې په فیصل آباد کې مخې ته راغله ده چې یو مزدور چې په کارخانه کې خپله مزدوري کوله څو کسانو ډېر په بې دردۍ سره قتل کو. حارث نومي هلک چې د چرسدي اوسېدونکی و له تېرو 3 کلونو یې په دغه کارخانه کې کار کولو چې خپلو ملګرو ډېر په ظالمانه طور قتل کو او بیا یې بوجۍ کې بند کو او په یو ځنګل کې یې وغورځولو. دغه هلک چې 1 لک روپۍ ورسره وي او په دغه ورځ کې به په چوټۍ کور ته تلو چې ملګرو ته یې پته ولګېده نو د پیسو په لالچ یې دغه ځوان قتل کو. ملګرو مجرمان پولیسو نیولي دي او خپل جرم یې قبول کړی دی. مجرمان په خپل بیان کې هم ویلي دي چې د سره پیسې وي. نو موږ 3 ملګرو ورته سلا وکړه او قتل مو کو چې اول مو نشه کړو او کله چې نیمه شپه شوه نو موږ دی قتل کړو او په مرۍ کې مو ورته څادر واچولو، پانسي مو کړو. کله مو چې قتل کو نو بیا مو په بورۍ کې بند کړو او ځنګل کې مو وغورځولو. نو دوستانو د هلک پلار د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ماته د انصاف میلاو شي، قاتلانو ته د پانسي ورکړی شي. ملګرو زموږ هم د حکومت نه دا مطالبه ده چې دوی له د پانسي ورکړی شي او له داسې خلکو مخنیوی وشي چې د 100 روپو لپاره د بل کور وران کړي. نو دغسې کسان پانسي کول پکار دي. دوستانو دا یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کړو. ویډیو مو که خوښه شوي وي در سره شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.